چې نن روژه مات دغه ساحې ته راوړو. دا ساحه چې ډېر ښه داسې کیف وایي، ډېر ښه خوند وایي. دا یې دننه ساحه ده، دا ښایسته بالښتان دي او دلته یو څه ورکړي هم دي. دوستانو بیا مو یو شی هېر سوی دی، لیټر مو نه دی راوړی. نو اوس په ډېرو خطرناکو اوبو راګډ شولمه، غواړم چې ولاړ سمه په دې اوبو کې ولګیت پیدا کړو. دا دی ملګرو بند شو د خیره سره. خدا دې وکړي چې په خیر راوکاږو بیرته. اون طرف دیگه سعی کنین، این طرف زیاد بند است. اینجا گل بود نفهمیدیم، اینجا آمدیم بسیار گل و لای زیاد است اینجا. دونه مخندلې دي، دونه مخندلې دي. روژه و خامخا. نو کېدای شي دا ځینې رهنمایي والا شاید ولري داسې ځایونه و. ولا جالبه دغه جالبه وه چې د خیمه چې ناست یو څه کوچنۍ ده و. سلام علیکم، ستړي مه سئ یارانو، جوړ په خیر تکړه تازه. زه خپله زه یم بلا خو نو زه یم او دلته راغلي یو ارغنداب ته. د ارغنداب رود، دا د ارغنداب رود دی او د ارغنداب رود ته راغلي. زه یم مبارک صاحب دی او یو ډاکټر صاحب دی، نوم یې پوره څه و؟ قدرت الله. او دغسې هم اجا آغا دی. اجا آغا د میده میده لښتې مشتې سره بسته کوي. کبابونه بیخي به خلاف راسي دوستان یې ویني. نو څنګه ووایم، خیر ته راسي دوستان، زه پټ درته وایم. ملګرو انډیوالانو، زړه مې وغوښتله چې نن روژه مات دغه ساحې ته راوړو. دا ساحه چې ډېر ښه داسې کیف وایي، ډېر ښه خوند وایي، ارامه ساحه ده، ارامه فضا ده. نو اجا آغا هم راسره دی، اشپز زموږ اشپز دی، کور یې آباد، کور یې ودان. اوس خیمه هم درې د خیره او د یاده د نه وتلې چې دا لومړی ځل دی چې موږ د خیره سره خیمه هم برابره کړله، لایټ مو هم برابر کړي د شپې دپاره، او دغسې هم موټر برابر سو د خیره سره. میکونه به هم اشکونه دي جار سمه د خان وایي پر چا. ملګرو زموږ سره اوسېږئ، روژه مات به هم راسره تعقیب کړئ، ښایسته کړایي پخوو او دغسې د ملګرو سره به هم بیا مجلس وکړو. بارک صاحب نن ستونی خوږېږي، خو هیله ده چې د روژه مات وروسته یې ستونی سم سي د خیره سره، بره به ډېر ښه خوند وکړي. اوس په موږ د اجا آغا سره د خیمه بسته کړو، تاسې دا راسره ووینئ. وخو وده دا نه جي یا جاغه دلته جي دغه جا دا ځای ته نه بس و دغه ده دغه رقم د موږ هلته بسته کړله. ته دا ملګری دغه که دلته دغه ده ځه د خیره دغه نو باید بسته کړي دغسې. ونیسه قدرت خانه دغه هغه بله در دې سخته وه، هغه ژر نه ټولېږي او نه دغه کېږي. برگرد سمیزا هیچ خراب نیست.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی. امید لرم چې جوړ به یاست او ښایسته روژه به مو تر دا مهاله په خوښۍ او خوشحالۍ سره رارسولي. نو تاسې دا زموږ لومړی کمپینګ ګورئ چې موږ یې کوو. شاید تر ډېره وخته پورې نه وي، خو کمپینګ دی او یو ښایسته میله ده او خدای دې وکړي چې ستاسې خوښه سي. او بل یوه خبره دا ده چې د روژې مبارکې میاشت یوه ډېره ځانګړې میاشت ده چې قرآن کریم په دې میاشت کې نازل سوی دی. نو خبره مې دا کوله چې کوشش وکړئ ډېر بېوزله هېوادوال سته چې حتی د ماښام د خوراک دپاره شی نه لري د روژه مات دپاره. نو د هغو سره کومک وکړئ د هره طریقه څخه چې کولی سئ، د خپلو قریبانو سره، مثلا دوستانو سره، همسایګانو سره. که ستاسې په کور کې 2 کټوه پاخه دي، د هغه 1 کټوه همسایګانو ته ورکړئ، ځکه چې دغه همسایګانو اقتصادي وضعیت شاید ښه نه وي. نو اول حق پر تاسې باندې ګاونډیان لري، همسایګان یې لري، د هغو سره کومک وکړئ. ورپسې په ښار کې بېوزله خلک شته چې هغه یا مثلا د یوه لاس خواري لري یا ګاډۍ چلوي یا مثلا پرچون دکان لري، داسې یو اقتصادي وضعیت یې خراب وي، د هغه سره کومک وکړئ، ځکه چې دا یو ډېره مبارکه میاشت ده. بیا داسې میاشت نه راځي او زما ډېره زیاته خوښېږي د روژې دغه ځانګړې میاشت. نو په ټوله کال کې دغه 10 روژې دي، دغه زما ډېره خوښېږي. او بل د دې تر څنګ دوستانو خبره مې دا کول چې یو ځای ځئ یا میله ځایونو ته ځئ، خصوصا په دا روژه کې ډېر ځوانان ځي، میلې کوي، منظرې کوي، پارکونو ته ځي، عینو مینې ته ځي، مثلا ارغنداو ته راځي. دغه د کچرې یو سیستم باید برابر کړي چې کله میله باسي د کچرې پلاستیکان او دغه شیان باید برته راواخلي د ځانه سره او یو ځای پورې یوسي چې هلته کچردانۍ پرته وي. نو دا خبرې وې، ما دا غوښتل چې ستاسې سره د ډېره وخته شریک کړم. نو نن مې وتوانېدلم چې در سره شریک یې کړم. نو بس په دا خاطر مننه را سره واوسېږئ، دا میله وګورئ، خوند ځینې واخلئ. نو دا د لیدونکو دیره برابره شوله. دا دننه ساحه ده، دا ښایسته بالښتان دي او دلته یو څه ورکړي هم دي. نو هر کله راسئ دغه زموږ غریبانه جونګړي ته. نو یارانو تر څو چې اجا آغا محترم کړایي برابروي او بارک صاحب هم د خبرو دپاره نور هم ټیټېږي، تر هغه وخته به د میلمه سره خبرې وکړو. دا چې زما او د ده لومړی دید دی او د اجا آغا بیا ښه داسې د بچپن د شپو یار دی، انډیوال یې دی. نو ستړي مه سئ وروره، که جوړ په خیر. سلامت اوسئ خوشبو جانه، ته خپله ښه جوړ وکړئ. سلامت اوسئ، ډېره مننه، خدای دې غم راکړو. ډاکټر صاحب محترمه، دا دې لومړی ځل دی چې زما سره وینې. ورشم اوس چې راغلي یو تقریبا 1.5 ساعت یا 1 ساعت شاوخوا کېږي چې ما او تاسو سره لیدلي دي. څه احساس کوې؟ والله ښه د میله به در کومه وخت ډېر ښه خوند کوي او ډېر ښایسته علاقه ده. و لومړی خپل نوم راته ووایه، ځان دې بشپړ راته معرفي کړه، کار دې م ووایه چې دا کار کوم. حاج آغا و مهرباني. زما نوم قدرت الله نوري دی او زه خپله نرس یم. ښه ښه، ماشاءالله ماشاءالله. دا دی. نو بس که چیرې موږ داسې په یو لرې سفر ځو، نوري صاحب به راسره بیا یې که یو پیچکاري و یو کلینې یو شي ته ضرورت کېدی، دا همکاري به راسره کوي. خود ولې نه. روژه څنګه تېرېږي؟ والله فعلا خو شکر ډېر خوندوره ده. نه نو شکر انشاءالله خلک څه انرژي لري نه دی. بیا کرا نو نیک سره سړی کمزوري کېږي خامخا نو نه. دا خبره ده. خدای دې وکړي چې په دې میله کې زموږ سره خوشحاله یې، خسته نه سې، زموږ سر و سترګې یې، زموږ میلمه یې. خدای دې آباد لره، ډېره مننه در څخه کومه. اجا آغا ته ورځمه لیدونکو، زه غواړم چې د اجا آغا یو څه درد ورولمه. وخت نو هغه وخت دی، وبخښه ساعت څو بجې دي؟ نو په ساعت کې 9 نو شل کم 15 دي. او نو په ساعت کې 9 دوستانو. دغه دی شل کم 15 بجې، یعنی شل دقیقې او 1 ساعت، دا تقریبا 1.5 ساعت قدر پاتې دی روژه مات ته. په دغه وخت کې بیا بعضې کسانو باندې خبرې خورا ښه لګېږي او ده همداسې یو ځای غوره کړی دی. چلی ده. السلام علیکم. وعلیکم. ستړی مه سې پټان صاحب. ستړی مه سې که ستړی مه سې؟ ستړی مه سې. ستړی مه سې. وبخښئ، دا یو میک اوبو ته ولوېدی، خطر پېښ شو. ډېر ژر بس خراب شو، خیرات بم. یا خدای دې نه کوي. اجا آغا بندې کړي. بندې کوي، ولې بندې؟ مایک مو لوند څه د خیره سره ماده کوي، ما او مایک سره پرېږده. دغه د نن کو نو کړایي د موږ خو بل اراده درلوده، نو پټان صاحب
تا زموږ اراده واړوله موږ وویل دغه به پوخ کړو څه شي اینه نه دلته داسې و چې زما و د بارک صاحب په ټلیفون پر کرښه و بره ما ورته ویل مال چې نه دې د خوښه چې روژه مات وباسو بره ده راته وویله ول خوښه خو مې ده خو دغه دی سبا ده خیره مال یا زما نن خوښه ده نو بره ده ویل چرګ غوښې راواخه هغه چې تا ته راغلم تا ویلې نه بجې راخیستی وه نو خو زما سره سلا نه کوئ تاسې یو کار چې کوئ وایي د اشپز سره سلا کوئ بیا دا ځای نه در باندې ملامت چې رښتیا هم سړی باید د اشپز سره خبرې وکړي نو اشپز بیا زموږ په ذوق څه خبر دی چیش مو خوښېږي چیش مو نه نو خوښېږي دا خو د ذوق نه دی دا خو میله ده وروره دا خو خوشخوره شی سړی خوري بیا روژه ده بیا د روژې پنځمه ده اوس دا کړایي اندې خوشخوره نه ده کړایي بیخي ډېره سوله باره خلک خسته کېږي دا څونه کړایي یعنې دا څنګه کړایي په کړایي واموس لا وختي دی یو نیم ساعت وخت شته که داسې میده زیاده خیر د کور خواته مشکل نشته والله نیت مې دی چې د کور خواته ولاړ شم روژه هم د غمیږم دا تګ در ښیم نه دی یا نه غمیږي شو مټر پیدا کېږي کامیابي دې غواړم یاره غمیږي دغسې دوستانو داسې اشپز به مې نه لیدلی چې ته د ناز غاړې باندې کوې اشپزي دی درته کوي دا دې زموږ سره داسې خلک ګرځي نو ملګرو ته زموږ سره اوسېږئ دغه ولاګ بشپړه وګورئ البته کمپینګ چې موږ د خیره بیا وروسته د روژه ماته بعده درته ښایسته دغه برق سیسټم هم برابروه بېشک خو د دغه دپاره مو لایټونه راوړي دي نو نو ولاګ در پای وګورئ ملګرو مخکې دا د میک په ترتیب اخته سولو چې موږ دا څنګه ترتیب سو هغه جاغه او زما سره غبړ ير سو ګر سره شا جاغه دوستانو ستړي مسئ ښه یاست په خیر یاست خیراتې هیله لرم چې د روژه مبارکه مو په خیر تیر کړي یا به په خیر تیروئ نور خو به ښه یاست په خیر یاست نو پټان صاحب میک خراب کړي دوستانو زما ازار ووالئ د اوس زه په عذابولم هغه یې میک خراب کړي دوستانو بیا مو یو شی هېر سوی دی لیټر مو نه دی راوړی غوښې شان پراته دي وخت هم لږ دی او لیټر هم نسته دا پټان صاحب ته مې ویل ما لیټر هغه ول مخته دلته رالو بیا مو دا دی لیټر هېر سو نو پټان صاحب داسې کارونه دي زه تخنیکي سړی یم وروره د تخنیک شام ما طرف دا لیټر دا شام پیدا کول ما ته خوند نه راکوي نو دوستانو که تاسې لیټر میټر لرئ در دغه ځای خیره ته راورسوئ نو ډېر ضرورت دغه ګرده کار مو دغه لیټر ته پاته دی نور ګرده کار خلاص دی لیټر نسته بای بای ټاټا دا د کمپینګ یا میلو سره خو نو موږ د وخت په تېرېدو سره د خېږه مخته کېږو هغه بله جمعه تللي وو دالې ته دغه رومیان پاته سوي وه بیا زه واجاغه پسې رالو بازار ته بیخي رالو ډېر لرې ځای دا وارې بیا ګورې مهم شی اورلګیت پاته سوی دی اورلګیت نو اوس په ډېرو خطرناکو اوبو راګډ سولمه غواړم چې ولاړ سمه په دې اوبو کې اورلګیت پیدا کړو دا دی ملګرو بند سو د خیره سره خدای دې وکړي چې په خیر یې راوکاږو بېرته ډېر بد په ساودي سینه یې مشتې ده دوستای عزیز دیگه این محترم بند شد در کمپینگ امیدوار هستم که دیگه برای از اینجا کمک بگیریم از دوستا باش که چطور میشه کسا است نیست چطور میشه بسیار بد بند است اون طرف دیگه سعی کنین این طرف زیاد بند است اینجا گل بود نفهمیدیم اینجا آمدیم بسیار گل و لای زیاد است اینجا
نفهمیدیم هیچ دیگه. باشین که موتر برای شما همراه ما باشین تا که کوشش کنیم موتر بکشیم. آشپزیم نکردیم، به روز افطاریم 1 ساعت و چی کم 3 دقیقه و 4 دقیقه مانده. کیسه وار په وار خرابېږي دا مو مینه دیگه گوره دوستای عزیز امی کمپ ماست، امی کمپ شد دیگه کتگل لا یکی شدیم دیگه. باش که چی میشه باز ببینیم. امیدوارم برایم بخیر و برای افطاری بسیار کم وقت مانده. خیلی پریشان هستیم تو باش که چی میشه. کره خبرونه دا چې موټر مو دغسې که یا راومیستي د خیره سره په ډېر خوښۍ سره. خو داسې و چې موږ لږ یو او هلته ډېر شګې وې، جغل وه. موږ نه سوای کولی چې دا موټر په 4 نفرو سره راوباسو. البته 3 نفره، یو به ډرایوینګ کوي. نو بس شکر الحمدلله راومیستی. اوس نو دا دی ملګري دلې اشپزي کوي، اجي هغه دی. او زما کالي لانده سوه نو ما خپل دغه چینج کړي، دغه سوټ بوټ مې چینج کړي. نو ته ودرېږئ چې چش کېږي. روژه ماته لږ وخت پاته دی. دا د غوښې باندې سولې د خیره سره او پټان داسې ولاړ دي، داسې اریانه دی. وای بیا زه نه راځم دا ځای او ته بیا موټر نه راولم. نو موټر خو دغه دپاره دی چې اور دې بار خراب سي، وسوځي، ټوټه ټوټه سي. ولې د اوسپنې کور دی، ورځ مړ هم ختمېږي. د 10 کالو ګټلې په 10 کاله باید خوږ لا نه سي. چې د 10 کالو شی ګټلې هغه باید په 10 کاله خوږ لا نه سي. خو بیا هم زما په دې طبیعت نه دی خراب سوی. ولې دا د اوسپنې کور دی، دا د اوسپنې کور دی. سیستم نه کې سره دغه سو په دغه پروانه کې خوند په دغه کې دا زموږ په نصیب کې الله پاک دا زموږ په تقدیر کې لیکلی خبره ده چې مې کم سم سو د خیر و مایک وته سم سو که خراب سو بیا نو مشکل نشته، بل برانش ته خیر. نو تاسو چینل سبسکرایب کړئ، سره وسیږي. یو ستړي روژه مات دی، ډېر ستړي سول. البته ښایسته روژه ده مګر ستړي ډېر سول. غوښې اوس پر کښېښول سول. یارانو اجي هغه اشپزیم برابره کړه او لایټ یې مو ولګوئ. کور یې آباد، ترتیب یې برابر کړي. موږ نو خرما وخوړل او دغه شربت مو وڅښله. اشپزي تر دغه ځایه پورې رسېدلې ده. د مستو کړای دا کوم هغه د دالیه کړای ده که بله ده؟ دا دی دا وګورئ. نوشي جان بېشکه چې هغه ځان دې په زحمت کې نو یا څه زحمت دی دا موټر هلته ستړی کړې لوند ولې پښې دې په خټ موټر نه کې په تکلیف کړلو کنې نور هېڅ زحمت نه دی او نه کې یخ دی زړه مې سره ریږي. نوري صاحب ته به بخښه کوې نو په داسې نه چې خسته سوی ګوره موټر بند سو. میلې خو هغه سرګرداني میله ده نه او رښتیا هم وښه خوند کوي. دا زموږ خورما ده دغه ده د چا هوا ورته کېږي. بس نو هغه د دوستانو دپاره د یوه دانه وخورم. نوشي جان صحیح دی دا دی زموږ اجي هغه ستاسې دپاره یوه خرما نوشي جان کړله. تاسې چې دا پروګرام ګورئ شاید یا مو روژې یي شاید یا مو روژه ماته یو څه وخت پاته یي. و د خیره ډېره خوندوره خورما ده، ډېره ښایسته خورما ده. خورما اجي هغه زموږ هغه بل نفر نه درکه دی لوند چې سو. نو یارانو په کمپینګ کې دا شیان راځي چې رانسي خوند هم نه کوي. لایټ هم د خیر آماده سو، خیمه هم آماده سوله، اشپزي مخ د آماده کېدو پر خوا ده د خیره سره. نو وګورو واه 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 نوشي جان وګورئ دوستانو ماشاءالله اشپزي داسې ده داسې که څه هم ستړي سولو خو د اشپزۍ څه به خوند واخلو، د اشپزۍ څه به وینې خوند واخلو. څنګه اجي هغه زموږ د روژه ماتو اشپزي نو پر اجي هغه حاجي بالا خو نو څنګه یې کوې نو ګزاره به راسره وکړي. کور یې ودان چې میله ده نو میله چې کوې دغه خبرې به پر ځان وړې و اشپزي به کوې وه و اشپزي که موټر بنجاده به راوړې خیمه به کوچنۍ خیمه به راوړو دا کیسانو. او ملګرو تاسو نظر راکړئ دغه خیمه موږ رانیوله د اولادګو دپاره چې داسې راوځو. تاسو نظر راکړئ چې دا ستاسو خوښه ده که یا زما خو ستا ته څه وایه جان؟ زما نه ده خوښه وروره لمونځ نه پشکې کېږي. نیت بد یې ده وه کم نیت یې دی. داسې هلته دا ننوتل هم نه کې زور غواړي دا راوتل هم نه کې زور غواړي. خبره دا ده لایټ چې دی ډېر خوندور لایټ دی و دا کوچنۍ ده نه څوک پکښې درېدلی سي. او یوه دانه بله وه دوستانو اته کسیزه وه دون داسې غټه وه هغه به د خیره راواخلو بېرته. څنګه اجي هغه بیخي هغه نامې ده چې ورور یو لمونځ پشکې وسي یو ناسته ولاړه پشکې وسي
په دې کې به بس بېدېږې بل کار به نو نه هغه هم دوه نفره دوه نفره ووره یو دې د ژوند ملګری در سره یي یو به ته نور یا انډیوالان خو نو په دې کې خوند نه کوي در سره یي رښتیا و دا نو بس ما ما مبارک ته ځان دپاره خوښه کړله خو یا ښه خبره دا ده چې در دې غټه راواخلو په دې چې بیا ملګري را سره یا هغه هم په تکلیف نه وي را سره نو به خوند ځینې واخلو خیر دا خو نو اوله پلاوه د خیمې بیا به وروسته د خیره بېرته هغه بله راوړو نو ملګرو تاسو را سره واوسېږئ بس د خیره سره هوا دغسې سوله ډېره یخه هوا ډېره یخه هوا دغسې ده بس روژه مات هم پر اماده کېدو دی د خیره سره روژه مات به در سره کوو د ارغنداب ښایسته رود دا اوبه یې عجبه غږ کوي تاسې غوږ ورته ونیسئ ملګرو شاید واورئ عجب مزه وایي دلته ملګري در سره یي دلته د روژه مات ترتیب روان وي او دلته د اوبو دغه غږ بلا مې حوصله ورته ختمېږي دغه کړایي ته دا اوس څنګه ترتیب دی ورور د مستو اوبه وچیسي نو داسې خو نه کېږي چې بلا یې راواخلي مسچې اوبه یې نه کې وچیسي نو دا خو مسچې ډېر ټینګ وږی یم مسچې نه کې اوبه یې وچ کړي به دا وروره د غوړو راسي به را بیا ښه خوند کوي تروالي پیدا کوي خیر حوصله ښه شی دی حوصله ښه شی ده میله ښه شی ده میله وکړئ چرچې وکړئ ښکونه وکړئ دنیا دوې ورځې ده او د چغالانو غږونه دي د چغالانو غږونه دي خو باغونه چې دي خو د ورځې پټې د شپې راوځي موږ هم معنا ورته ګر موږ څه ورته وږي یو نه دی چې دغه وخوره بهرني کې انرژي پیدا کړو بیا کمپین کې معنا ښه خبرې کولی شو موږ کمپینګ ورته وایو اجا هغه و د ملګري ورته کمپین وایي کمپین موږ وروره سرایان خلک یو موږ هغه واکسین والا وایي راځئ چې کمپین وکړو دلته اوس موږ ولاکه چې اوس کمپین وایي که کمپینګ وایي موږ سهار نخ به خلاصېږي چې شي وایي کمپین وایي که کمپینګ وایي بالاخره دوستانو زموږ ډوډۍ هماده شوله نو موږ اوس شروع په ډوډۍ کوو نو چې وګورو څنګه دي نوش جان و د خیر سره اشپزي اماده سوله موږ کمپاین ادامه لري کمپینګ موږ کمپینګ ادامه لري وروره سفرونه مو مخته دي ډېر کېدای شي کاناډا ته مو ورسېږو په دغه سفرونو په دا روژه مات ورسوو ده نه کېدای شي نصیب دی زما خسر بېشکه چې په کاناډا بېشکه الله دې سل کاله زما خسر زما اخښیان دي زما کاکا خسران دي سل کاله دې الله ژوندي ولري امین کې الله دې ژوند ورکړي دوی ته چې خوشحاله ژوند وکړي هلته یو څه وځنډېدله خو ډېره خوندوره ده کور یې ودان پر لاسو یې برکت لاس یې ډېر شیرین دی د حاجي آغا محترم حاجي آغا کم اشپزي دې زده دي والله زما چاره کم اشپزي زما یې زده ده بیا هم یو څو دانې یاد دي که شاید دوستان بیا یو پوښتنه درڅه ولري چې دغه اشپزي څنګه کېږي اشپزي خو څومره کمه دي چرګ د پسه غوښې پلو بریاني کم شان یا هر شی په دنیا کې شته هغه زما یې زده دي بېشکه
اوس زه خپله د اشپز د شاګرد وم. د اشپز د شاګرد بیا نو ستا یې زده دي هر څه. د اشپز د شاګرد وم. یو ورځ به منتو راته پوخ کړي اجاغه ده. بېشک. منتو چې داسې موږ دوی سره ډېری واوسېږو وه په 3-4 کسو نه کېږي ښه چې ډېری واوسېږو چې ورور هلته یو وړه سموي، یو یې ډکوي، یو یې پر دېګ ږدي. نو هغه وخت منتو ښه خوند کوي. دا چې موږ 2-3 کاسه یو نو منتو به خلاصه خوله کې ښه خوند کوي چې روژه یې خوند نه کوي. ښه چې یو غرمهیي محل یې چې داسې موږ ته د ودې غاړه یې چې بیا منتو پخوي بیا ښه خوند کوي. کمپاین کوو بره کمپاین به وکړو، د منتو کمپاین به وکړو. دوستان یو جالبه خاطره درته ووایم. زما او زما ملګري په رانما کې په د تیلو په پمپ پسې ګرځېدلو. زما ملګری یو د خاله زوی دی، هغه ول د تیلو پمپ را پیدا کوي. د یو رانما والا ته ولاړ ول سیس په دا وټر پمپ کې رانما وسیس د تیلو په پمپ کې به رانما نه وي. نو دونه مو خندلي دي، دونه مو خندلي دي. روژه یې وه خامخا. نو کېدای سي دا ځینې راهنمایي والا شاید ولري داسې ځایونه و اوس ځینې معلومات لري. یا د داسې ویل ول دا سیس په تیلو په پمپ کې به رانما نه وي. روژه کې ورغلي بس خامخا نو انسان عجزه دی. بره هغه څه ویله نو هغه درته کتل خندل. څه شي برم بیرته سره اصلاح کوي. دوستانو دوی خو کشران دي درته اوس دا کمپینګونه نه دي کړي، نو موږ خو بیخي ډېر کړي دي دا کمپینګونه. خو چې دغه ویډیو کې موږ نه یو راغلي، د هغسې مو نو ډېرې میلې کړي دي په ډېرو ساحو کې، د هغسې پاتې سوي یو موټر مو خراب سوی ګوند دی. مو څه شو؟ زموږ ګوند خوشحال ګروپ دی. خوشحال ګروپ دلته مور ته ګورول ته ګور کې او خوشحال ګروپ یو موږ. د میک ته ګور موږ یو 15 کاسه یو، نو خوشحاله ګروپ په نامه دی موږ هغه. یو چې خوابه دي سره څه نومې دي؟ تازه چې خوابه دي سوی دي که څه نه؟ هغه خوارکي واده وکړئ، نو موږ ورته ویله چې تاسې مه ځئ، ته څه کوې چې ځې؟ ویل یا زه بس ته بالا ځم. ګروپ یې پرېښود یا؟ ګروپ یې نو پرېښود. واده مسؤلیتونه ورته غاړې سوه جاغه. هیواد میډیا سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ. دوستانو دغه زموږ ولاګ و چې تاسې به کتئ. ولاګ نه دی دا کمپینګ دی. څه کمپینګ دی دا واکسین کمپاین کمپاین دی. څه شي ورته وایي نوري صاحب، ډاکټر صاحب؟ یا کړی دی یا دا کمپین وایي، کمپینګ وایي، څه شي وایي؟ کمپین څه شي؟ کمپین کمپین. موږ څه شي؟ خوشبو ته ورمعلومې خوشبو چې په کې وویل خوشبودار خوشبودار خوشبوداره. ښه خوشبوداره. دی څو نومانه لري، یوازې خوشبوداره د ده نوم نه دی. یا ته جالبه یې وکړه خوشبو. خپل اصلي نوم به تا ته ووایي چې دا اصلي نوم چیش دی. هغه ولي نه دی ستونی کوم غلط سوه ها هغه ولي ماته هغه زموږ یار دی. ښه میرداولی پټان خوشبودار ساده ګل افغان ساده بهار آینه مینواله. ولې بخنه څومره غټ نوم دی، څومره غټ شخصیت دا پاسپورټ کې ما ورکړی دا نوم. ښه دا لکه په فلم دی چې وایي نه قبلوي دا نوم ورمنځ نه غواړو. دا کابل ته ورسره ولاړو. دا لکه په فلم کې نه دی هغه. اوس موږ پاکستان ته تللو ویزا نه رالګوله، پاسپورټ کې د ځای نه و پاته د نامه ښه که دوره کې د نوم ډکې وي. ډاکټر صاحب څنګه و روژه مات؟ ولا بیخي خوندور، بیخي اشپز ته چې خدای خیر ورکړي، ډېر خوندوره کړی یې راپاخه کړله، نو ښه خوند مو پر واستي، ښه خوند یې وکړي. او بله خبره دا څه درته جالب و په دې کمپینګ کې؟ ولا جالبه دغه جالبه وه چې دا خیمه
چې ناست یو څه کوچنۍ ده و بله او جالبه بل جالبه دغه و چې هلته موټر بند و بیخي منه سړی دی کړو. و روژه لون مو سو د په دی خوله کې وه. نوري صاحب هم یو څه یخ یې وسو نه دی څوک بارک او ما چې ته وایې یا دول داوري صاحب تا ته شو ویله ما ته وایې خوشبو یا غولي میرزا ولی دی وایي غولي او خوشبودار دی وایي خوشبو نو ښه خوند یې وکړئ زموږ هم ولا ساعت تر سره تېر سو ورځ دید دومه ورځ شناخ بېشکه او بله خبره دا راته ووایه تا خو نه د جاغه سره شاید ډېر وخت تېر کړی لکه ما مبارک چې تېر کړی دی و خود نو د ده اشپزۍ څنګه دي نور ځایونه اشپزۍ څنګه دي خوندورې دي ولا اشپزۍ کې در اوسه شاته نه دي راغلي ښه ښه اشپزیان یې موږ ته کوي او موټران چې بند سي څنګه ژر بېرته راباسي موټر بس داسې په 15 ثانیې کې داسې ډیفینټ داسې چې ته راباسي و نن بیخي ټینګ په سا و سینه مو نن ټیټ په سا و سره مک نه وای کړی نه راوتی و نه راوتېږي شام بیا موږ څه 4 کس و په 4 کس خو نوه دانه د نه جوړه ده او رښتیا هم دغسې ده جاغه بله تا ته څه جالب و په دې کمپینګ کې ما ته جالبه دغه د وروره خیمه بیخي خیمه بیخي کوچنۍ ده دا اوس وګوره ما سر مشلي او نفس تنګي مې هم پشکې کېږي ډېره جالبه دا ده دلته وروره غوښې معنا ترتیب برابر خو لیټر خو نه و هغه خیر پټان صاحب په لیټر پسې ولاړی چې ومو کتل وه موټر یې ډوب کړی و په اوبو کې بیا غږونه کول موږ یې غږونه نه اورېدل چې ورغلو موټر خو پروت دی پړ مخ پروت دی بیا مو هغه ورسره راویستې نو په ډېر تکلیفو مو راویستې نو روژه مات مو وځنډېدی ښه خوند یې وکړي یوه خاطره پاته سول ښه خوند یې وکړي خدای دې تېز ژوندي لري چې تېز داسې یو دغه جوړ کړي څه ورته وایي دا کمپین موږ خو وروره د واکسین کمپین ورته وایي تاسو چې هر شی وایاست موږ وروره د دا کمپین څخه موږ په واقعیت سره ډېر ښه خوند واخیستی او ډېر ښه خوندور روژه مات و مننه ستاسې څخه کوم ستاسې د لیدونکو څخه کوم تشکر خیر وسه او اشنای ته مایک اشنای لون سو په خدای مالک صاحب داسې لون خیشتي نو دوستانو امید لرم چې پروګرام خوښ سوی ډیر داسې دغه و یو څه سره ناوخته سوه اشپزي ملګري میلمه هم راسره وو نو بس خیر ورسېدله وایي چې تیار دي هغه د یار دي نو تیار سوله د یار سوه اوس خو مو دا د روژه مات وکړي دغه بل پروګرام کې د لاس وسوځي په دې کې بیا لوند سوم خیر نو دا خامخا پیښې دي راځي الهي پیښې دي نه نو د دې څخه موږ مخ نه سه اړولی څه چې په نصیب تقدیر کې لیکلي هغه راځي را سره پیښیږي موږ بیا څه خبرو چې هلته بیا موټر بندیږي او جالبه دا د یو وارې خو مو راوکښئ بیا بند سو دا دوه وارې بند سو نو دا دغه یې جالبوالی دی نو بس د میلې چې دا وسوله ښه سو چې وسوه ځکه بیا تجربې مو ترلاسه کړې او بیا بل وخت داسې نه کوو نه په ژوند کې تجربې دا چوپرک هم راغلی نو اوس به څوک نشته چې دسترخوان ټول کړي دغه نو بس دعا به وکړو د خیر سره بیا به د خیر سره چې مو دعا وکړله سترخوان به ټول کړو اوس به دعا وکړو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين برحمتك یا رب العالمین شکر خدای چې ماړه دې کړو ولا روژه ډېر برکت لري چې پر سترخوان باندې کښېنو هر څه پراته دي د الله پاک نعمتونه دي ماشاءالله دا مبارکه میاشت ده چې سترخوان هوار سي ته څنګه وایې د روژې په اړه څه نظر لرې مثلا په عادي ورځو کې خو سترخوان چې هوار سي نه خاص شیان نه یې او په روژه کې څنګه داسې یو دم ورسېږي یو دم ګرد سره ورسېږي په روژه کې د الله پاک مهرباني ده نه که مثلا شربت هر څه برابر شي داسې یو دم دا په عام ورځو کې نه وي په عام ورځو کې نه یې لیدلي چې هره ورځ داسې یو سیسټم وي او په رښتیا هم په روژه کې د هر چا ښه کوشش وي چې دسترخوان کې هر شی اماده یې نه دي او د ډېره حده پورې برابر هم وي الله پاک یې رسوي رسکروزي او رښتیا نو مننه قدرت جانه چې زموږ سره دي نن دا کمپین نه کې ستړی و بل کمپین چې د خیر وګورئ دوستانو چای به وي جلبۍ به وي خیمه به هم غټي خورما به هم پرتي چای به هم وي نو په هغه کمپین کې به ښه نور ملګري به وي نور ملګري به وي بانډارونه به وي خندا به وي بیا به د خیره تاسې وګورئ انشاءالله بیا به دا راته تجربه سي چې دا موټر بند سو او دا تجربه او دا روژه مات ناوخته وسو باید وختي یو پلان جوړ کړو ځکه داسې ناوخته سو نو په دې خاطر نو اوس به څه کوو د خیره بالا یو څه برخه لا پاته ده د دې کمپینګ چې دا شان سره ټول کو د خیره
ولاړ سو شامه در ټوله. اوبو تیر سو در اوبو تیر سو بیا نه د خیر سره بیا بانډار کو چې څه کوو. نو ملګرو شان ټول سوه د خیره سره خیمه هم ټوله سوله ګروپ مروپ هم ټول سو موټر چالان سو د خیره سره نور به نو ځو مخته بیا به مخته د خیره سره ګپه کوو موږ خو زړه غوښتله چې تر پیشلمي پورې دلې اوسو خو هغه بس نن سیسټم بیخي سره داسې بله کم سو نو ځو به د خیره بیا به نور ولاګو ته دغه نیسو چیش ورته وایي امادګي نو ملګرو ولاګ به پر همدغه ځای پای ته ورسوو بارک صاحب اجا هغه مې د خپل کور سره کښته کړله او نوري صاحب مې د خپل کور سره کښته کوي زه نو روان یم به طرف عینو مې نه هیله لرم چې زموږ دغه ولاګ مو د خوښې وړ ګرځېدلی که کوم ځای لفظي تېروتنې سوي یا ځینې ځایونه ستاسې د خوښې وړ نه یې ګرځېدلي پر هغه به د تل په څېر بخښه راته کوئ ځکه انسان عجزه دی ځینې وخت یو خبره د چا په فکر کې ورسي نو هغه بیا وروسته فکر وکړي چې دا ښه وه که نه نو ستاسو ټولو څخه مننه کور مو آباد کور مو ښاد چې موږ مو تعقیب کړلو او زموږ دغه کوچنی روژهمات لنډ روژهمات د خوښې وړ ګرځېدلی انشاءالله مخته به نور روژهماتونه پروګرامونه هم ثبت کړو درته د خیره سره بیا به انشاءالله نور کمپینګونه د دغه پرای شام بیا پرای د خیره سره نن اوله وه بس داسې یو دم زما خیال شو په کور کې ناست وم چې ما ولاړ شو ووځو د خیره سره نو هغه دا دې راووتلو په خبرو کې مې یو څه د بازار لیدل هم در باندې وکړله نو ډېره مننه ښه وختونه ښې چارې پاته روژه مو نیکمرغه چې نن روژه مات دغه ساحې ته راوړو دا ساحه چې ډېر ښه داسې کیف وایي ډېر ښه خوند وایي دا یې دننه ساحه ده دا ښایسته بالښتان دي او دلته یو څه وارکړي هم دي دوستانو بیا مو یو شی هېر سوی دی لیټر مو نه دی راوړی نو اوس په ډېرو خطرناکو اوبو راګډ شولمه غواړم چې ولاړ سمه په دې اوبو کې ولګیت پیدا کړو دا دی ملګرو بند شو د خیره سره خدا دې وکړي چې په خیر راوکاژو بیرته اون طرف دیگه سعی کنین این طرف زیاد بند است اینجا گل بود نفهمیدیم اینجا آمدیم بسیار گل و لای زیاد است اینجا روژه و خامخا نو کېدای سي دا ځینې رهنمایي والا شاید ولري داسې ځایونه ولا جالبه دغه جالبه وه چې دا خیمه چې ناست یو څه کوچنۍ ده